یا په بله ژبه ادب تاریخ په مختلفو سیاسي، اجتماعي، اقتصادي پیښو کې د ادب د پرمختیایي بهیر تر څېړنې لاندې نیسي او په دغه جریان کې د مختلفو اثارو ارزښت او مقام ټاکي. په لنډ ډول سره ادب تاریخ د ادبي جریان پرمختګ او مختلفې پدیدې او ټاکلې دورې تر څېړنې لاندې نیسي. ادب تیوري تر ټولو دمخه د ادب په ماهیت او اصلیت باندې غږیږي. ادبي نقد یا کره کتنه چې د ټولنې د تکامل د جریان سره سم د عیني او ذهني شرایطو په رڼا کې د ادب لپاره سم لوری او سمه لاره ټاکي او په ادبي نړۍ کې د هر ډول انحرافاتو، بېلارۍ، کمزورتیا، نیمګړتیا په ګوته کوي او مخنیوی کوي. هنر د کلتور یوه برخه ده چې د اجتماعي شعور د اشکالو په مطالعه کې د توجه وړ دی. هنر د عواطفو او احساساتو د انتقال وسیله ده، یا په یوې طبیعي پدیدې باندې د انسان لخوا څه شی زیاتول یا کمیدل دي، یا داسې ترتیبول دي چې هغه شی د ښکلا مرحلې ته ورسیږي. په هنر کې هنري ادبیات، ډرامه، ناول، رومان، داستان، غنایي شعر او نثر، نقاشي، مجسمه جوړونه، رسامي، مشاقي، موزیک، تیاتر، سینما او نور شامل دي. هنر په ډیرو ډولونو خپله بڼه ښکاره کوي، خو په عمومي توګه په دوو برخو ویشل کیږي: مکاني هنر، زماني هنر. په مکاني هنر کې معمولاً معماري، مجسمه سازي، د ښکلا هنر، تزییني، رسم، نقاشي او نور راتلی شي. په زماني هنر کې موزیک، نڅا، بې خبرو ننداره، سندرې، د موسیقي آلاتو غږول، د حرکاتو سیستم او بالاخره تیاتر او سینما شامل دي. همدارنګه د هنر د تیورۍ په برخه کې دوه ډوله نظریې تر اوسه موجودې دي. یوې ډلې پخوانیو خلکو هنر د هنر دپاره استخداموه او اوسنۍ ډله زیاتره پوهان په دې نظر دي او وایي چې هنر باید د ژوند لپاره وګمارل شي. نثر په لغات کې پاشلو، خندلو، تیتېدلو او خورولو ته وایي او په اصطلاح کې هغه کلام دی چې د وزن له قید څخه خالي او آزاد وي. نثر د ادبیاتو له اثارو څخه یو د هغو دوو اساسي ډولونو نظم و نثر څخه یو ډول دی. نثر په خبرو اترو کې د شعر نه دمخه دی، خو د پښتو ادب په لیکل شویو اثارو کې تر اوسه چې لاسته راغلي دي شعر د نثر څخه دمخه موندل شوی او لاسته راغلی دی. د نثر لومړی اثر چې په تذکرو کې یادونه شوې ده هغه د محمد هاشم سرباني د سالو وږمه نومیږي چې تر اوسه ورک دی. بیا په 612 هجري کال کې د سلیمان ماکو د تذکرة الاولیاء څو پاڼې پیدا شوي دي. د دې نه وروسته د روښانیانو په وخت کې مسجع نثر د میا روښان او اخوند درویزه لخوا رامنځته شوی دی. د 1000 هجري نه وروسته نثر بیرته ورو ورو ساده شوی دی. د نظم اصطلاح معمولاً د نثر په مقابل کې استعمالیږي او په لغات کې د مرغلرو پیلو ته وایي او په ادبي چوکاټ کې هغه کلام دی چې موزون او قافیه وال وي. په بله ژبه نظم د هنري ادبیاتو هغې برخې ته وایي چې د هغه په اشارو کې مختلف او بېلابېل مفاهیم پراته وي او د نثر نه یې توپیر وشي، یا نظم د هنر یوه برخه ده. نظم د نثر په مقابله کې شاعرانه خیال په شاعرانه الفاظو کې پیلو ته وایي. شعر د شعر په برخه کې هم رنګارنګې ویناوې شوي دي او هر ادیب د خپل ذوق سره سم د شعر تعریف کړی دی. په دې وختو کې زیاتره پوهان په دې عقیده دي او وایي شعر یو وزمین، قافیه وال، معنا لرونکی کلام دی او ځان ته یو خاص جوړښت او شکل لري. ځینې بیا وایي چې شعر د یو هنر په توګه یوه روبنایي پدیده ده چې د ټولنې سره پیوستون لري او دا لاندې خصوصیتونه پکې موجود دي. لومړی، شعر د ژبې څخه جوړیږي. دویم، شعر مشخص شی دی نه مجرد. دریم، موزون وي. څلورم، د رامنځته کېدو سبب یې ټولنې او اجتماعي علت دی، نظم او نثر.
نظم دی که نثر طریقې دوه د لیکلو، نه د انحصار د شاعرۍ په تشو تللو. نثر کې هم راشي شاعري ښکلی ښاغلی، نظم هم شي نثر شاعري په زړه داغلی. ګل ته د بلبل ژبه په کار ده، خو بې ګله تشه د الفاظو ماهري ده لا حاصله. خیال شاعرانه پیکر د شعر شاعري ده، نور غزیوري د پیکرو چاکري ده. روح چې نه وي ښکلی که کالبوت شي د دلبر، وایه یو مرده دی د زربفت کفن په سر. روح چې نه وي ښکلی که کالبوت شي د دلبر، وایه یو مرده دی د زربفت کفن په سر. نظم دی پیلی مرغلرې د خیالاتو، تش لفظونه څوک ګڼي معیار د کلماتو. ژبه د بلبلو ضروري خو ګل اندام ته، رخ زیور په کار وي خو پري پیکر ګلفام ته. هله معجزه شي چې د خیال کې ښه جمال وي، سحر د الفاظو هله خوند کړي چې ښه خیال وي. شعر که منظوم وي که منثور وي که آزاد وي، خیال یې شیرینۍ ده په ښه خیال مین فرهاد وي. پښتانه او پښتو ژبه د پښتنو د اصل او نسب په برخه کې د پښتنو دښمنانو او غیرو پښتنو مورخینو زیاتره له تعصب او بدبینۍ څخه کار اخیستی دی. په عمومي ډول د پښتنو د اصل په برخه کې په دې وروستیو پیړیو کې دوې متضادې نظریې رامنځته شوي دي. یو شمېر پوهان او مورخین په دې عقیده دي چې دوی نسلاً سامیان دي، او یو شمېر زیاتوي چې پښتانه د آریایي قبایلو یوه څانګه ده او د آریان النسل یې ګڼي، او د داسې مورخینو تله درنه ده. پښتون د آریان له قومونو څخه یو قوم دی چې ډېر پخوانی تاریخ لري. وایي چې ټول آریایان پخوا یو ځای اوسېدل او یوه ژبه یې درلوده چې هغه اوس معلومه نه ده. دوی 4000 کاله پخوا قبل میلاد له خپل ټاټوبي یعنې د امو دریاب او سر دریا له چشمو څخه د ډېرو په سبب راوکوچېدل او په باختر بلخ کې یو ښکلی مدنیت جوړ کړ. پس له هغه بیا هم د ډېرېدو په وجه له دغه ځایه هم لږ لېږدېدو ته اړ شول. ځینې د هرات پر خوا د پارس خلیج پر خوا ولاړل، ځینې د هندوکش په شمال او جنوب کې د اباسین تر څنډو پورې خواره شول، او ځینې یې تر اباسین پورې وتل او د هندوستان په ځنګلونو کې آباد شول. په دې توګه اوسنۍ برخې ته ایراني، دوهمې برخې ته مرکزي یا باختري او درېیمې برخې ته هندي آریان وایي. دغه مرکزي او باختري آریایانو ډېرې قبیلې درلودې چې یوه مهمه برخه یې د بخت پښت وه. په ریګ ویدا کې چې د هندي آریانو یو مشهور کتاب دی او په 1400 قبل میلاد کې لیکل شوی دی، د آریایانو د 10 جګړو ذکر په تفصیل سره کړی دی چې په دې کې یوه قبیله د پکهت پښت په نامه یاده شوې ده. دارنګه په ویدا کې پکتها د پښتنو د پاچا په ډول او پکهت د قوم نوم څو ځایه بیا راغلی دی. د یونان لوی مورخ هیرودوت هم د دې قوم نوم په خپلو لیکنو کې کړی دی او وایي چې د پکتي، پکتویس، پکتیر غښتلي او میړني خلک د پکتیکا، پکتیخا، پښتونخوا، پکتیانه په هېواد کې اوسي. پتلیموس هم چې د یونان جغرافیادانو د پښتنو هېواد پکتین بللی دی. ختیځ پوهانو لکه ټرومپ، ګریډسن او نور هم د ویدا پکهت او د یونان پکتوس له موجوده پښتون سره تطبیق کړی دی او دا یې منلې ده چې دغه د پښت پکتویس نوم چې نږدې 4000 کاله د مخه ذکر راغلی دی همدا موجوده پښتانه دي. پخپله د پښتانه او پښتون نوم د پښتو په کلاسیکو متونو کې د پښتانه او پښتون په نامه په څرګند ډول شاعرانو او مورخینو راوړی دی.
د پښتانه کلمه د جمع مذکر لپاره د صفت او اسم په توګه د پښتو ژبې د ادب پلار خوشحال خان خټک 1022 څخه تر 1010 هجري داسې راوړی ده. د بهلول او د شیرشاه خبرې اورم چې په هند کې پښتانه و بادشاهان شپږ اوه پیړۍ هسې بادشاهي وه چې په دوی پورې درس خلک و حیران. یا هغه پښتانه نور و داسې نور شول یا د خدای دی اوس دا هسې شان فرمان که توفیق د اتفاق پښتانه مومي زوړ خوشحال به دوباره شي په دا ځوان. په ګرامري توګه د پښتانه کلمه د متعدي فعل د ماضي زمانې په فعلي حالات او په ټولو ارتباطي حالاتونو کې د مفرد مذکر لپاره هم استعمالیږي چې یو څو مثالونه یې په لاندې بیتونو کې وګورئ. پښتانه چې دښمن وواهه په توره په یوه ګزارې مور کړه باندې بوره په یوه ګزارې مور کړه باندې بوره پښتانه لره لوی عیب دی که یې ګوري چې نازیږي د مغول په لقبونه سو د توان توفیق رسیږي بیرون مشه په هر دم د پښتانه له ننګه نامه سو د توان توفیق رسیږي بیرون مشه په هر دم د پښتانه له ننګو نامه ربه ته په پښتانه وکړې نظر په عزت دې و د خپل خیر البشر. پښتو د پښتنو مورنۍ ژبه ده او ډیر لرغونی تاریخ لري. دغه ژبه د تاریخي پلټنو په رڼا کې تر اوسه پورې زړې ریښې لري چې ډیرو داخلي او خارجي ختیځپوهانو پرې خپلې څېړنې کړي دي چې دلته به په لنډ ډول سره د یو څو نظریو یادونه وشي. د پښتو نوم هم د هغه پخت څخه جوړ شوی دی. د روسي ختیځپوه بریتلس په قول په اروپا کې لومړی پلا ګولډن شټیت 1945 څخه تر 1909 میلادي الماني په پښتو یو کتاب ولیکو او د دې ژبې یو شمېر لغات یې پکې راټول کړل. دا کتاب په 1990 میلادي کال په پیټرزبورګ کې چاپ او خپور شو چې بیا دغه د پښتو فرهنګ د زیات اهمیت له مخې د ادبیاتو او بشري علومو د پوهنځي لخوا د ګولډن شټیت پښتو فرهنګ په نامه خپور شوی دی. یو بل پروفیسر کلاپروت لیکي پښتو ژبه که څه هم ځینې پوهان له سمیټ کې یعنی سامي ژبو څخه ګڼلې ده مګر زه وایم چې دا ژبه سوچه له انډو ژرمنیک هندو آریین ژبو څخه ده ځکه نه په الفاظو او لغاتو او نه په قواعدو او ګرامر کې له سامي ژبو سره څه اړه لري. پروفیسر ډورن چې په 1940 میلادي کال د پښتو منتخبات په نامه یو کتاب چاپ او خپور کړی دی هسې وایي پښتو نه په ترکیب نه په لغاتو او نه په ګرامر کې له عبراني سره څه مشابهت لري. پښتانه د افغانستان ولس او پخواني اوسیدونکي دي. راورټي په خپل ګرامر چې په 1956 میلادي کال په کلکته کې چاپ او خپور کړی دی هلته د کتاب په سریزه کې د پښتو په اړه او سټه یو اوږد بحث کړی دی. د پښتو ژبه د سامي او اریایي ژبو سره د ګرامر او الفاظو له پلوه پرتله کړې ده او بیا دې نتیجې ته رسېدلی دی چې پښتو او زن سنسکریت او پهلوي ژبو ترمنځ ډیر شباهت لیدل کیږي. بل اروپایي پښتو پوهان هنري والټر بیلیو هم په خپلو لیکنو کې چې د پښتو ګرامر او تاریخ په برخه کې خپرونې لري داسې وایي له ټولو خپلو پلټنو څخه په لنډ ډول دا نتیجه اخلم چې پښتو اصلاً د سنسکریت یوه خور ده ځکه چې د هند او ایران ترمنځ ویله کیږي. دې ژبې خپل ځان او قواعد نه دي بایللي او د فلالوژي له اصولو سره یې سم دغه نوي شیان په خپل قالب کې اچولي دي. فرانسوي ختیځپوه ډارمسټر او جرمني ټروم ډاکټر هنري برتلس
لوریمر، ګریډسن او نور په دې برخه کې یوه خوله دي او وایي چې پښتو په اصل کې د انډو آریان ډلې پورې اړه لري. دا ژبه ډیره زړه ده. د دې خبرو څخه لومړی دا نتیجه راووته چې پښتو یوه آریایي ژبه ده او له سامي او هندي ژبو سره کومه اړه نه لري. په آریایي ژبو کې پښتو له زند یا زن غوندې له بلې ژبې څخه راوتلې ده، خو د دغو ټولو خبرو سربیره پښتو د ایراني او هندي آریایي ژبو ترمنځ د اتصال کړۍ ده. او په تاریخي دلایلو دا باید ومنو چې پښتو ژبه له اصلي باختري ژبې یا آریک څخه خپلواکه راوتلې او مستقیما د زن او سنسکریت خور ده. همدارنګه د دې خبرو یو مهم دلیل په پښتو کې د پخوانیو آریایي الفاظو وجود دی، لکه چې په خپله د آریا، آریین، آریاناویجا، آریا ورشا کلمو ریښه په پښتو کې تر اوسه موجوده ده. له بلې خوا څخه پښتو د پښتنو په قاموس کې ډیر لوی مفهوم لري، که څه هم دغه کلمه یو ساده لفظ دی، خو د مفهوم له مخې به پکې ډیر لوی اجتماعي مضامین لکه پت، ښېګڼه، توره، وفا، درنې معناګانې له ورایه ځلیږي. سره د دې چې په دې ژبه باندې ډیر طوفانونه، چپاوونه، تاړاکونه او یرغلونه راغلل او تیر شول، خو د پښتو کاروان د خپل پښتونوالي او پښتو په برکت هر چاته د خپل پرتم پلوشې وځلولې. پښتو خو اصلا د ژبې نوم دی، خو د دې نوم سره په څنګ کې د پښتنو ټول اجتماعي او حیاتي نظام یې په لمن کې ځای په ځای کړی او اوس پښتانه خپل ټول ملي عنعنات، ملي اخلاق او پښتني ښېګڼې، ملي دودونه، یعنی خپل ټول اجتماعي، مادي او معنوي نظام د پښتو په نامه یادوي. د مثال په توګه که یو پښتانه ته وویل شي چې پښتو نه لري یا بې پښتو یې، نو دا د ډیرو سختو ښکنځلو معنا لري. او پښتون د کلکې ارادې څښتن، زړور، رښتین ته وایي. یا فلانی سړی په پښتو ټینګ ولاړ دی، یعنی په خپله وینا او وعده ټینګ ولاړ دی او له هغه څخه نه تیریږي. یا پښتو ترسره کول یعنی خپله وعده او اراده تر پایه رسوي. پښتون کېدل یعنی پر عزم او اراده په میړانه او زړورتوب ټینګ درېدل او څرګند اعلان کول، سپېڅلي اخلاق او احساسات او ښکلي انساني عواطف درلودل دي، چې دلته دغو اجتماعي مسایلو ته خواجه رزق الله چپرهاري 1159 هجري زیږېدلی په ډاګه داسې ګوته نیولې ده: د بلا غشي مې خیژي له پښتو، زه خواجه رزق الله نه پرېږدم پښتو. پښتو کلمه د خوشحال خان او نورو کلاسیکو شاعرانو په اشعارو کې د ژبې په توګه داسې راغلې ده: د خوشحال خټک په ژبه برکت شه چې ویل کړه په پښتو د هره بابه، که د نظم، که د نثر، که د خط دی، په پښتو ژبه مې حق دی بې حسابه. ما خوشحال چې په پښتو شعر بیان کړ، د پښتو ژبه به اوس په آب و تاب شي. په پښتو ژبه چې ما علم بلند کړ، د خبرو ملک مې فتح په سمن کړ. حمید بابا وایي: فارسیانو د حیرت ګوتې په غاښ کړې چې حامد سخن سازي کړه په پښتو کې. عبدالقادر خټک وایي: تا خوږه کړه تر فارسي عبدالقادره، ګنې نه وه خوږه ژبه د پښتو. آریانا: که څه هم په دې برخه کې د مورخینو نظریې بېلابېلې دي، خو بیا هم زیاتره په دې عقیده دي چې وایي آریایي قبایل د هندوکش په لمنو کې خپاره شول او په دغه مځکه یې استوګنه غوره کړه. نو دوی د استوګنې په وجه دا وطن د آریانا په نامه مشهور کړ. په خپله د آریانا کلمه د نجیبانو وطن په نامه راغلې ده. د آریانا لفظ دوې برخې لري: آریانا. د نه په حقیقت کې هم هغه مفتوحه نوم دی چې وروسته د اوستا په زمانه کې د آریا کلمې سره لګېدلی دی او د نسبت مفهوم څرګندوي.
په دې توګه په دې وزن نور ځایونه هم مشهور دي لکه ساکستانه د ساکیانو وطن، درانجیانه یا زرنجیانه د زرنجیانو ځمکه، بختریانه د بختریانو سیمه، پښتانه د پښتنو هیواد او نور. د آریانا نوم یو یوناني مورخ رانور تنسر چې په درېیمې پیړۍ قبل میلاد کې تیر شوی دی په لومړي ځل په خپلو لیکنو کې د افغانستان د موجوده سیمې لپاره استعمال کړی دی، خو د دې لیکوال لیکنې اوس ډېرې نایابې دي. ولی یو بل یوناني مورخ استرابو 19 څخه تر 70 قبل میلاد د آریانا لفظ د پورتني مورخ له خولې څخه ذکر شوی. د استرابونو پرته نورو پوهانو هم لکه بطلیموس پلیني هم د آریانا نوم ذکر کړی دی. په 2مه هجري پیړۍ کې حمزه اصفهاني د ملک الاریان په نامه د دې ملک یادونه کوي او وایي چې د هند او ایران ترمنځ پروت دی او دا ښکاره ده چې دا هم د افغانستان هیواد دی. یو بل نظر داسې دی د آریانا نوم ډېر پخوانی دی. مورخین داسې خیال لري هغه قومونه چې د امو او سر دریا له غاړو څخه په باختر هند او ایران کې خپاره شول دوی ځانونه آریان یعنی اصیل، نجیب او شریف ګڼل او چې په هند کې خپاره شول هلته د تور توکم انسانان د مخه اوسېدل، له هغو سره آریایانو جګړې وکړې او شاته یې وشړل. د آریان د کلمې څانګې په سانسکریت کې آریا او په زن کې ایریا دي چې هغه د شریف او نجیب معنا لري او دوی له خپلو دښمنانو څخه ځانونه په دغه نامه امتیاز ورکاوه چې د دوی له پښته او اصیل ګڼل کېدل. برسیره په ریګ ویدا په اوستا کې هم دا نوم راځي او هسې وایي خدای تعالی د آریان ځمکه او د آریان توکم او پنبت پیدا کړ. په پښتو متونو کې د آریان او ار کلمې لیدل کېږي او همغه د اصل بنیاد معنا لري او مروجه ده. ملا الف هوتک چې په 1019 هجري کې لا ژوندی و داسې ویلي دي: له دې اره وښاغلی سکه سوپه ورنتلی. پیر محمد میا چې د 1115 هجري قمري په شاوخوا کې وایي شیخ متی چې خلیلي و دی له اره لوی ولی و. له بلې خوا څخه د آریان کلمه د پښتو ګرامر سره هم مطابقت لري، ین په پښتو کې د نسبت د عدد په ډول راځي او د کلماتو په پای پورې نښلي. د مثال په توګه زړ زړین، خاوره خاورین، اره اریان. په دې توګه آریان منسوب دی د اره کلمې ته چې په پښتو کې د اصل یا کرنې په معنا تر اوسه پورې شته. افضل خان خټک په تاریخ مرصع کې هم دا نوم راوړی دی. د یوسف 5 زامن وو، یو پکې آریا نومېده، اربس چې ډېر متکبر او مغرور وو بادي یې باله، اوس یې هم اولاد ته بادي خیل وایي. یوسفزي د پښتنو یو مشهوره قبیله ده چې تر اوسه هم په دوی کې د آریا اولاد بادي خیل شته او دا ځینې معلومیږي چې تر اوسه د آریا نوم په پښتو کې تر اوسه دود لري. پښتونخوا په ډېرو نومونو شهرت لري خو ډېر لرغوني نمونه یې اوس د تاریخ له پاڼو څخه غورځېدلي دي. ځینې بیا وړو علاقو ته یا ښارو ته او بازارونو ته منسوب شوي دي. خو د آمو سیند په سهیل کې بلها، بلهیکا، بلخ، باختر او په وروسته کلونو کې د هیرودوټس یوناني په قول پکتیکا یعنی پښتونخوا او د ایرانیانو ایرانی باستان او د عربو خراسان هغه ځمکه ده چې کوهستان، روهستان ولایت، پښتونخوا او څه برخه د څه زمانې راهیسې افغانستان یادېږي. په هر حال د یوناني مورخ هیرودوټس د لیکنې د وختو د پکتیکا پښتونخوا نوم خورا پخوانی تاریخ لري او په عامو پښتنو کې دا نوم له پخوا څخه تر اوسه پورې شهرت لري.
د پښتونخوا لر او بر دا کلمه د پښتو په ادبیاتو کې هم خورا پخه ریښه لري. د پښتو ادبیاتو د لرغونې دورې لوی قصیده ویونکی ښکارندوی غوري 1580 هجري چې یو پښتون شاعر او د محمد اسحاق په ستاینه کې ډېرې قصیدې ویلي دي. هغه په یو قصیده کې دې ټکي ته داسې ګوته نیولې ده: د پښتونخوا ښکلي زلمي چې ځغلي هند ته، نو اغليه پیغلې کاندي اتڼونه. احمدشاه بابا هم په خپل کلام کې د دې سیمې داسې یادونه کړې ده: د ډیلي تخت هېرومه چې رایاد کړم زما د ښکلي پښتونخوا د غرو سرونه. د افغانستان د نومونو څخه یو پخوانی نوم دی چې د آریایانو په کتاب کې اروا یاد شوی او د غرنۍ سیمې په معنا راغلی دی. په پخوانیو متونو په تیره بیا د خوشحال خان، اشرف خان او کاظم شیدا په اشعارو کې دغه د اروا کلمه د غرنۍ سیمې په معنا راغلی ده. همدارنګه تر اوسه پورې د روحستان، روهیلکند، روهیله نومونه ژوندي دي. مشهور انګریز راورټي خپل کتاب د ګلشن روح په نامه لیکلی دی. اوس هم د روحي ادب، روحي ګلونه، روحي متلونه په نامه کتابونه چاپ شوي دي. همدارنګه په هند کې تر اوسه پورې افغانانو ته روهیله ویل کېږي او په بلوڅ کې هم د روح کلمه تر ننه پورې ژوندۍ ده او د غرنۍ سیمې د پښتونخوا په معنا یې استعمالوي. معاصر لیکوال قلندر مومند دغه جغرافیوي نوم په خپل یو شعر کې ښه روښانه کړی: روحستان باندې چې لړې د اټک د لورې راشه، په اسمان د پښتونخوا مې هم تڼا شي هم برېښنا شي. بدلیدونکي په دوزخ چې دا جنت د پښتونخوا شي، چې مومن خټک یو ځای شي افریدي هم نوا شي. چې وطن ایمل ایمل شي پښتونخوا دریا دریا شي. د خوشحال خټک ملګرو زه تقلید خو به کومه. روحستان د پښتونخوا څخه بهر پښتنو خپلې ځمکې ته کوهستان، روحستان ولایت او پښتونخوا ویلی ده او ځانو ته یې د روحي، کوهي، ولایتي او پښتون نسبت کړی دی. د تاریخ په بیلو بیلو دورو کې چې کوم پښتانه په هند کې آباد شوي دي، هغوی په روهیله نوم شهرت موندلی دی. د هند په ځمکه د دوی یوه لویه نوآبادي په روهیلکند یادیږي. د ایشیا په لرو پرتو سیمو کې میشته پښتنو شاعرانو به هم په خپل کلام کې د کسر په بند کې د وطن په مناسبت یاداوه او دغسې د روح په مناسبت سره روحي، د کوه په مناسبت سره کوهي او د ولایت په مناسبت به یې ځان ته ولایتي وایه. د روح، روحي، کوهي، ولایتي او د پښتونخوا ذکر د دې روهیله پښتنو په کلام کې ځای په ځای راغلی دی. د پښتو ژبې ستر شاعر خوشحال خان خټک 1022 څخه تر 1010 هجري په دیوان کې د روح کلمه د پښتون د ټاکلې مینې په معنا داسې راوړې ده چې د روح په ملک کې ښه پښتون یادیږي، غمومن، بنګښ، ورکزیه، افریدي دي. اشرف خان هجري 1440 څخه تر 1106 هجري وایي: که مینې په حیات ځینې ګوښه شه، د بهار په سیل درومي روهیله دي. هجري حسن په روحي بوتانو تم زیب کړه، په نسبت د هند جونې سهیله دي. همدارنګه هجري د روح د ولایت ذکر داسې کوي: زه خټک په بیچاپو راشنا په روح دی، ولایت مو سره هټ د هند وبار دی. په اشعار د پښتو فارسي تیری که هجري په ذات خټک د روح پښتون دی. رحمان بابا وایي: په امید د زلفو ونښتم په دام کې، روهیلې وم ساده دل په هندوبار ګټ. حمزه شینواری د روهیلې کلمه داسې راوړې: زما نظرې لیمه وبوګ نول،
هند په لړزان شو روهیلی راغی. شیدا وای شیدا واستاوه دیوان له هنده روح ته، چې لبریز یې په صدا شي کوهستان هم. بل ځای وای محبت غواړه د روح له سمون رویه، سیاحان د هند خبر نه دي له مینې. بل ځای وای چې دلبرې کا بې تکلفه، د روح په ملک کې ساده خوباني دي. د ځینو پښتنو او هندوستانیانو په هغه آثارو کې چې په 12 هجري پیړۍ او یا تر هغه دمخه لیکل شوي دي، پښتون قام ته د روهیله یا روهیلې یا روحاني په نومونو یادونه کړې ده. ځینو پوهانو د روهیله کلمه د تخصیص په توګه یوازې د هغو پښتنو لپاره هم استعمال کړې ده چې د سلیمان د غرونو له لمنو څخه تر اباسین پورې میشته دي. د هندوستان مشهور پښتانه لیکوال رامپوري امتیاز علي اورشي حاجي خیل کدون د اردو میں پښتو کا حصہ نومي کتاب په 90 مخ کې لیکلی دی. اوس هم په روهیلکند، رامپور، مراد آباد، بریلی، شاهجهانپور، فرخ آباد او نورو کې د روهیله کلمه د پښتون په معنا ژوندۍ ده. لنډه دا چې په هندوستان کې روهیله د پښتنو بل نوم دی. د روح په برخه کې ځینې نورې لیکنې هم شوي دي چې دلته په لنډه توګه ورته اشاره وشوه.